سلام ښه راغلاست قدرمنو لیدونکو د فوتوشاپ مباحثو کې موږ او تاسو په مخکیني مبحث کې په ګریډینټ باندې بحث وکړ. په نن درس کې غواړم راځم قدرمنو لیدونکو څنګه کولی شو خپل یو فایل یا خپل یو تصویر په یو ځانګړي او مشخص فایل کې ځای په ځای کړو. نو دغه کار دپاره مختلف تګلارې دي. زه غواړم په یو ډېره ساده او اسانه لاره باندې بحث وکړم چې هغه عبارت د دغه نیو فایل ته ځو. نیو برخه کې موږ او تاسو مختلف لکه څرنګه چې ګورئ له مخکې نه یا جوړ شوي سایزونه لرو د فایلونو. نو د هغه لپاره زه راځم د مثال په ډول زه یو پوسټ کارت جوړوم د آرټ اینډ السټریشن برخه کې. زه یو پوسټ کارت اخلم مثلا دغه سایز یې چې 4 په 6 انچو کې ده، 300 پی پی آی ده. دغه سایز او اندازې همدغومره صحیح ده، خو فقط یو توپیر پکې راوړم چې دا افقي حالت ته وړم او ریزولوشن او آر جی بي کالر دا ټول صحیح دي. کریټ باندې وهم کلیک کوم. موږ او تاسو دپاره که چیرې تاسو وینئ دغسې یو نوی فایل ایجاد شو. راځو دغه خپل تصویر څنګه په دې کې ځای په ځای کوو. راځو د موف ټول څخه استفاده کوو او دا ډرګ کوو او راوړو دغې فایل ته او دلته یې ځای په ځای کوو. لکه څرنګه چې تاسو ګورئ قدرمنو لیدونکو دلته څنګه کولی شو چې دا اډجسټ کړو یا هم ځای په ځای کړو. نو په دغه برخه کې راځو ایډیټ برخه کې او ایډیټ برخې څخه د ترانسفارم څخه سکیل باندې کلیک کوم او دې ته سکیل ورکړم. مثلا سایز یې زه برابروم، دا هم لږ څه دې خوا ته وړم. زموږ او ستاسو دغه پوسټ کارت چې موږ او تاسو دلته جوړ کړی و په دغه سایز یې راموړو. په دغه سایز کې مو ځای په ځای کړه د سکیل په واسطه او کله هم چې په ده باندې کلیک وکړئ انټر باندې ووهئ ستاسو تصویر ځای په ځای کېږي. د دغې طریقې ښېګڼه دا ده چې تاسو د یو تصویر یا یو بل فایل راوړئ په نوي فایل کې په نوي سایز او اندازه باندې ځای په ځای کوئ. ښېګڼه یې دا ده قدرمنو لیدونکو چې ټول هماغه افیکټونه یا ټول ګریډینټونه چې ما په تېر لیکچر کې تاسو چې وکتل یو څو افیکټ او ګریډینټس ورکړي وو ورته، دغه افیکټس او ګریډینټ ټول دلته راغلل هماغه کیفیت سره او هماغه شکل سره دلته موږ او تاسو سره ځای په ځای شو. نو په دغسې اسانۍ سره قدرمنو لیدونکو موږ او تاسو کولی شو چې خپل یو تصویر یا یو فایل په مختلفو نورو فایلونو کې ځای په ځای کړو او ورنه استفاده وکړو. اړتیا نشته دې دپاره چې اوس راشو موږ او تاسو همدغه تصویر دپاره بیرته سر نه کار شروع کړو یا بیرته سر نه هغې ته افیکټونه ورکړو او نور کوم کارونه چې پرې کړي دي هغه پرې اعمال کړو. نو په ډېر ساده او اسان ډول سره موږ او تاسو کولی شو چې خپل تصویر راوړو په دغسې په یو نوي فایل کې. نو دا نننی مبحث له تاسو سره په آخره کې بیا هم هیله کېږي چې زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. ښه وخت، ښې چارې.